اول حکومت کرده ایسا چوب شد. زمینای دولتی بود مربوط به دولت شد. زمین از ما مردم بود اینجا کشت و کار میکردن. اینجا سرک معیاری داشتین شما یا نه؟ برای کوتل خیرخانه میرفتیم دیر میرسیدیم، حالا که به این طرف بریم سرک دور شود 5 دقیقه راست. څه فکر کوئ چې په ټاکلي مهالویش سره به ستاسې کار پای ته ورسیږي؟ څه وخت به له خیره سره دا پروژه پای ته ورسیږي؟ قیامت کرده رئیس جمهور شد اینجا با صحیح 315 نمره شد و نقشه شد، خانه جوړ شد. 40 الی 50% پورې د من کار مخې ته تللی. که استملا صورت گرفت مردم چی میگفتن؟ عکس‌العملشان چی بود؟ د بخونکي او مهربان آزاد په سپیڅلي نامه د درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو نن موږ د هزاره بغل سیمې ته راغلي یو. دلته د کابل ښاروالۍ له لوري د سړک جوړولو یوه ستره پروژه شروع شوې ده او دا سړک یو اتصالي سړک دی چې د 315 له سیمې یا د 315 له سیمې څخه پیلېږي او په پروان ولایت باندې پای ته رسېږي. که وګورئ دغه سیمه ټوله غرنۍ سیمه ده او شاوخوا کورونه چې تاسې ګورئ دا ټول په غره کې آباد شوي دي او ځینې کورونه هم د دې سړک په نقشه کې راغلي وو چې بیا تخریب شوي دي، ویجاړ شوي دي او د سړک د جوړېدو لپاره چارې پیل شوي دي. په اوس وخت کې په دې پروژه کې 6 ځایه عملاً کار جریان لري چې د غره د پرې کولو هغه چارې روانې دي. دلته ماشینونه عملاً د کټینګ هغه چارې پر مخ باندې وړي. همداشان ځینې ورونه بیا لګیا دي دلته د استنادي دیوالونو یا هغه دیوالونه چې ډیر اړین دي د سړک لپاره هغه چارې پر مخ باندې وړي او ځینې هم د تخریب چارې پر مخ باندې وړي. تاسې زما شاته کتلی شي فعلا هم کوم سړک چې د جوړېدو لپاره آماده شوی دی یا هغه خنډونه چې له منځه وړل شوي دي په هغې باندې عملاً کار روان دی او دغه ورونه د سړک دغه لومړنۍ چارې پر مخ باندې وړي. موږ هم ورځو د دې پروژې د انجینر صاحبانو سره غږیږو، همداشان د سیمې له اوسېدونکو سره غږیږو، همداشان د دې پروژې له کارکوونکو سره غږیږو د دې پروژې پر اهمیت باندې. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ګورئ موږ په همدې پروژه کې یو. د پروژې کاري ساحه که تاسې وګورئ ډېره پراخه کاري ساحه لري. یو دا ده چې دغلته د غرونو د کټینګ برخه روانه ده او فعلا موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو دلته نو بیا دغه چارې پای ته رسېدلې دي او هغه موانع چې په تیر کې موجودې وي هغه له منځه تللي دي او فعلا دغه سړک چې دی د هوارۍ هغه چارې پر مخ باندې روان دي چې زه دقیق په دې تړاو باندې ډېری معلومات نه لرم ځکه چې انجینري برخه نو بیا د دغه خلکو پر غاړه باندې ده او دوی د دې هر څه په تړاو باندې کافي او بشپړ معلومات لري. له دوی سره به زه غږېږم د دې د کارونو په تړاو خبرې به ورسره کوم. السلام علیکم. سړی مو ښه خوب حال دی؟ ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ په خیر یاستئ؟ شکر. ژوند مو په خیر تېرېږي؟ الله دې اباد خوشحاله اوسئ. انجینر صاحب ستاسې نوم مبارک؟ نوم مې سید حسن دی. سید حسن. انجینر صاحب کارونه مو څنګه روان دي؟ اوس چې دلته وګورو دغه د سړک د هوارۍ کار روان دی او پورته بیا نو د غره د کټینګ برخه روانه ده. تاسې عملاً ټول کارونه یو ځای پر مخ باندې وړئ که څنګه؟ او انشاءالله را باندې کارونه روان دي فلحال سره ښه مخې ته ځي، مشکل پکې نشته دی، کوم ذره هغه پکې نه دي راغلي، کارونه ښه په هغه سره روان دي انشاءالله، کومه خبره نشته دی. دلته چې ما او تا اوس ولاړ یو دلته تاسې اوس دغه لومړنۍ چارې د سړک د جوړولو دي او که څنګه؟
او دا ځای چې دی پلنګ لري دغه لومړني چارې دي همدغه ځای کې نښتې کار کوو او بلحال سره په همدې ځای کې لګیا یعنې موانع چې په تیر کې موجودې وي هغه ټول له منځه تللي دي له خیره هو هغه تللی دي انشاءالله هغه خبره نشته ده کارونه م روان دي دا له کوم ځای شروع کېږي دا سړک له خیره دا د هغه ځای نه شروع کېږي د 315 یولسمې کوڅې نه تر منشي میرغلام پورې ځي انشاءالله منشي میرغلام پورې یعنې له پروان ولایت سره وصلي او انشاءالله مغه د مغه ځای پورې وځي صفري نقطه مغه صفري نقطه مغه ده انشاءالله اوس په څونه برخو کې کار روان دی د دې سړک په څو برخو کې بلحال په شپږو برخو کې کار روان دی مغه ځای کې روان دی کار انشاءالله څنګه دي کارګر مو څنګه دي کار نه راضي دي که نه والله انشاءالله ښه دی کارګر هم ښه دی بلحال سره خپل وس سره روان دي کار کوي څومره کارګر مصروف دي په دې پروژه کې زیات مصروفه دي قریب 25 نفره مصروفه دي په کارګر یوازې په همدې سیمه کې د اوس مو تاسو په دې سیمه کې خو کم مصروفه دي 15 ثانیې دي چې نیمکته نه ښتي نیمکته سینې چې بم دې ساحه کې نه ښتي دي کار کوي ماشینونه بیا دغلته چې کوم کار روان دی دا ستاسې مسؤلیت تاسې نظارت کوئ هو د دې مسؤلیت زموږ پر غاړه دی او موږ نظارت کوو همدې ځای کې په حاله سره څه وخت به له خیره سره دا پروژه پای ته ورسیږي یاره انشاءالله رسیږي په حال سره یو نیم کال وخت نیسي ځکه کټینګ زیات لرو پاس بیخي زیات کټینګ لرو د سیمې اوسېدونکو رویه د دوی همکاري څنګه ده تاسې ماشاءالله ښه ده هغه موږ ته نه کوي مزاحمت نه کوي خیر دی همکاري کوي که نه همکاري کوي را سره او ډېر همکاري کوي را سره راځئ ساحه کې مثال څه ضرورت لرو هغه راته راباسي راوړي بس خیر اوس ډېر ترې خوشحاله وي خوشحاله اوسې الله دې آباد لره فقط انجینر صاحب یوه وروستۍ پوښتنه هغه ورونه چې په شاوخوا سیمو کې اوسېږي دلته چې اوسېږي له دوی څخه به مو غوښتنه څه دوی څخه به غوښتنه دا وي چې موږ سره همکاري وکړي په دغه سړک کې موږ راغلي د دوی سره کار کوو د دوی په ساحه کې نښتي موږ ترې دا خواهش لرو چې موږ سره لږ سمه رویه وکړي لږ زر سره ښه هغه باندې لاړ شي د کار په مقابل کې خنډ واقع نشي هغه بالکل خنډ ډېره زیاته مننه الله دې آباد لره خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو د انجینر صاحب خبرې تاسې واورېدلې فعلا موږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو دلته په تیر کې هدیره موجوده وه مخامخ چې وګورې نو دلته هم هدیره ده شاته هم هدیره ده او چپ لاس ته چې کله هم دغه سړک چې پیلیږي د 315 سیمه چې ورته وایي یا د 315 سیمه چې کومه یوه ده دلته هم کورونه وو او پورته هم چې کله دغه سړک امتداد پیدا کوي یا دوام پیدا کوي دلته هم کورونه موجودو چې د کابل ښاروالۍ له لوري دغه ځای استملاک شوی او وروسته بیا دغه ځای ونړول شو کورونه کوم خنډونه چې دغه سړک پر وړاندې باندې موجود هغه له منځه ولاړل اوس یوازې دا ده چې د سړک د کټینګ هغه برخه د غره البته هغه روانه ده چې فعلا هم ماشینونه دلته هم لګیا دي انجینر صاحب په خبره باندې چې تقریبا شپږ ځایه فعلا په همدې پروژه کې کار روان دی او دغه چارې پر مخ باندې وړي زه هم له دغه ورونو سره چې دلته کار کوي دوی سره هم یو څو خبرې اترې کوم تاسې تر هغې پورې د دې سړک او د دې پروژې انځورونه ګورئ بېرته راګرځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لکه څنګه چې ګورئ د همدې پروژې په کاري ساحه کې ولاړ یم او لکه څنګه چې ګورئ اوس هم ماشینونه عملا لګیا دي کار کوي چې کمرې دي دغه د غره د پرې کولو چارې پر مخ باندې وړي او له ما سره په څنګ کې د دې پروژې انجینر صاحب ولاړ دی له انجینر صاحب سره به د دې پروژې په تړاو باندې خبرې کوو چې د دوی کارونه څومره مخ په تللي دي او اوس په کوم ځای کې د دوی کار قرار لري السلام علیکم ورحمت الله انجینر صاحب محترم ښه یاستئ شکر سلامت صحت مو ښه دی مننه سلامت اوسئ ستاسې نوم انجینر صاحب ما نوم عبدالاحد دی په حیث انجینر د ساحې نه دی انجینر صاحب که ګورو عملا ماشینونه لګیا دي دلته هم پورته چې وګورو هلته هم لګیا دي او وړاندې هم څو ځایه پیلن کار مو جریان لري پیران موږ شپږ نقطو کې کار جریان لري صفري نقطې نه شروع تر 1980 پورې او تقریبا د موږ سره لاس باندې سکاوټرونه کار کوي او همداسې ماشینري د تقریبا تعداد 40-50 ته رسېږي ډېر ښه انجینر صاحب وګورو دا یوه ډېره ستره پروژه ده بل دا ده چې مهموالی په دې کې ده چې دا د غره نه تېرېږي څه وخت مو کارونه پیل شوي دي او له خیره سره څه وخت به مو کار پای ته ورسېږي
ان شاء الله چې کارونه خو به په وخت باندې پای ته ورسېږي خو چون ساحه غرنۍ ده بعضې مشکلات لري یو ساحه چې کله غرنۍ اوسېږي د هوارې ساحې سره ډېر تفاوت لري کار تقریبا 2 نیمې میاشتې له 3 میاشتې کې زموږ کار شروع شوی دی او ان شاء الله چې په 22 میاشتو کې په 20 میاشتو کې انشاءالله ساحه ورسېږي. که وګورو انجینر صاحب ټول غر دی نو تیږه ده بل دلته پخوا چې کورونه هم موجود وو ځینې موانع هم موجودې وي د کار پر وړاندې باندې هغه هم تخریبېدل او ویجاړول یې غوښتل یو څه ټول به یو څه وخت به یې نیولی حتما اوس چې وګورو اوس کارونه ډېر په چټکۍ باندې روان دي څه فکر کوئ چې په ټاکلي مهالویش سره به ستاسې کار پای ته ورسېږي؟ ان شاء الله موږ خو تلاش کوو چې په ټاکلي وخت باندې پروژه پای ته ورسوو او د خلکو دپاره یو سهولت هم وګرځېږي نو ورځ تر بلې انشاءالله زموږ کار سرعت پیدا کوي او په اول کې خو طبعا کورونه و تخریب د کورو و نو هغو تخریب د کورو بیا انتقال د موادو و او لاره هم موږ نور جوړه کړې اوس انشاءالله ورځ تر بلې زموږ کار په سرعت باندې مخکې ځي. دا پروژه له کوم ځای پیل ده او په کوم ځای باندې پای ته رسېږي؟ پروژه د موږ 11مه کوڅه د 315 سړک نه شروع کېږي او تر ختم د سړک د موږ ټول عمومي د سړک د موږ د 2.615 متره چې موږ اول لاټ راځي او اخوا ته بیا دوهم لاټ بل شرکت شروع کړی دی چې د منشي میرغلام شهرک سره وصل. دا پروژه ډیره حیاتي او ډیره مهمه پروژه ده. ارزښت د دې پروژې که راته ووایاست چې ارزښت د دې پروژې په څه کې دی؟ ځکه که وګورو د غره نه دا پروژه تېرېږي او په تېر کې دلته سړک هم موجود نه و څه تفاوت او فرق به رامنځته شي د ترافیکو په هغه پخوا ګڼه ګوڼه کې او د ترافیکو له مخې؟ انشاءالله دا ډیره مهمه پروژه ده او په آینده کې به د ترافیکو ګڼه ګوڼه ډېر کمه سي خصوصا د سمت شمال چې کوم ولایتونه دي هغوی په پکې راځي په جوتل باندې مخکې ډېر ګڼه ګوڼه وه او دا سړک به په آینده کې ډېر یو مهم سړک اوسېږي د نورو سړکو سره ګڼه ګوڼه کمه سي لکه د جوتل سړک. انجینر صاحب تر اوسه مو څو سلنه کار بشپړ شوی دی؟ په کوم ځای کې قرار لرئ؟ فعلا موږ تقریبا یو 20 الی 25% پورې د موږ کار مخې ته تللی او انشاءالله ورځ تر بلې زموږ کار د خلکو همکاري څنګه ده تاسې سره؟ که وګورو شاوخوا ټول کورونه دي او پخوا دلته یو څه کورونه هم موجود و هغه هم ویجاړ شوي دي. د سیمې اوسېدونکو د دوی همکاري له تاسې سره څنګه د کار نه راځي ګوري؟ طبعا خلک راځي د دې کلي مسؤلین او کوم وکیلان د ګزارش دي هغه ټول راځي کار ګوري او ټول خلک دې خوشحاله دي. دا یو حیاتي پروژه ده او آینده کې به د خلکو لپاره ډېر ښه سهولت جوړ شي او خلکو همکاري سره دي سره. انجینر صاحب د نظارت برخه مو څومره فعاله ده؟ انجینر صاحبان چې مسؤول دي دلته د کار نظارت کوي هغوی څومره راځي ستاسې د کار نظارت کوي او انجینر صاحبان په جدي توګه نظارت کوي د دې پروژې نه په هره ورځ یا په هفته کې څلور ورځې زیات راځي پروژې نه په جدي توګه نظارت کوي خصوصا د ښاروالۍ نه انجینر صاحبان راځي او کومه مرحله د کار چې موږ مخې ته ځي په هره مرحله کې د دوی سره موږ خبره شریکوو او د هغوی د نظارت په راهنمایي په رڼا کې موږ پروژه مخې ته وړو. موږ چې دلته راتللو ښاروال صاحب هم فکر کومه چې د ساحې ته راغی او د پروژې څخه یې لیدنه کوله. ښاروال صاحب همیشه راځي او که نه یوازې نن یې دلته د راتګ اراده وه؟ ښاروال صاحب بار بار راغلی دی پروژې ته مخکې هم راغلی و او نن هم راغلی و ساحې ته نو همیشه نظارت کوي دوی نظارت ته راځي. ډېره زیاته مننه. فقط یوه وروستۍ پوښتنه انجینر صاحب د کار پر وړاندې مو خنډونه شته دی؟ مزاحمت خو چا نه دی درته کړی؟ الحمدلله فعلا هېڅ مزاحمت نشته دی کار موږ په ښه توګه روان دی. ډېره زیاته مننه. الله مو بند لري. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو تاسې د انجینر صاحب خبرې واورېدلې چې دلته عملاً په دې پروژې کې مسؤلیت ورغاړه دی او عملاً دغه ټولې چارې چې دلته روانې دي او کار جریان لري ټول د دوی مسؤلیت دی او دوی خپله عملاً د دې ساحې څخه نظارت کوي او همیشه هم دلته موجود دي تر څو پورې وکولی شي چې کارونه او چارې په منظم شکل باندې پر مخ ولاړې شي. تاسې انځورونه ګورئ بیا هم له تاسو سره
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لکه څنګه چې ګورئ دلته کوم کارونه چې ترسره کیږي نو ډېر په منظم شکل باندې دي که وګورئ پورته چې کله هم د کټینګ چارې د غره ترسره کیږي له هغې ځای څخه خاورې او هغه تیږې چې دي هغه په ماشینونو کې دلته را انتقالیږي او همدلته بیرته په مصرف باندې رسیږي او همدا ماشینونه بیرته همدا خاوره استفاده کوي تر څو پورې هغه معیار چې دوی ته ټاکل شوی د سړک لپاره هغه پوره کړی شي او وکولی شي چې په معیاري شکل باندې کار په مخ باندې دوی له ما سره په څنګ کې یو ورور ولاړ دی له ده سره به یو څه خبرې کړو مننه خوب است خیرت خوب است خیر هستی سلامت باشین نامتان بیادر محمد سامی هستم باشنده همی منطقه باشنده همین منطقه است بله بله باشنده همین منطقه هستم خانه تان همینجا است بله خانه ما همینجا است همینجا کار میکنم دیگه مصروف هم کارم همینجا هستی دیگه مصروف کارم هستم خب صبح وقت دیگه آماده میتونی شامم دیگه با وقت بله بله همه چیز راحت هستم دیگه فعلا که میبینیم در هر جا که یک پروژه جریان می داشته باشه باز امو مردم امو محل در امو پروژه مصروف می باشه شما هم امو قسم هستین یا تنها خودت در اینجا مصروف هستی؟ نه بله امو قسم است امو قسمی که در دیگه منطقه هم است اینجا امو رقم است از خود محل مردم شد به کار میگیرم. چی فکر میکنی کار بسیار نیک نیست؟ کار بسیار نیک است. خدا خیر بده از امارات اسلامی هم بسیار زیاد تشکر میکنیم که کار بر مردم هم شرکت هم از شرکت هم بسیار زیاد تشکر میکنیم که ما را به کار گرفت. یعنی یک خویی که سرک آباد میشه برای مردم هم سهولت است دیگه. بله بله بله. و دیگه ای که مردم محل هم دیگه سر کار میشه دیگه. بله بله بسیار زیاد کار نیک است دیگه به مردم هم خیلی سهولت شده و برای خصوصا به سرک کوتل ازدحام میره خیلی کمتر میسازه این سرک. من یک دو گپ متوجه شدم یکی که شما دیگه باشنده همین محله هستین همینجا خانم دارین و یکی دیگه که کارم میکنین در پروژه شما شاید تری مردم ششتن و برخواستن هم شاید داشته باشید مردم محل درباره این سرک چی میگن؟ مردم محل درباره سرک بسیار خوش هستن که سرک آمده دیگه تو گپ خاصی ندارن خوش هستن که برای خیلی مردم ها سهولت شد. بله یکی اگر بگویم خب جا که سرک شروع میشد یک وقت یک خانه دیگه استملاک شد دیگه فعلا ما خودت که استاد هستیم اینجا ادیرم بود. بله ادیره بود. ادیرم یک کما که در نقشه سرک رفته و خانه هم زیاد رفته مردم خود زیاد شکایت نمیکردن. نه شکایت نمیکردن. نه چون عوضشان داده شده بود. عوضشان برشان پاداششان داد. و پولی که وسط چی بود برشان پیسهشان داد برشان. چی فکر میکنی سرک ساخته شوه انشالله که با زودترین فرصت دیگه به برداری هم سپرده میشه؟ چی فکر میکنی که چقدر سهولت خواهد آمد در این منطقه برای مردم یا باشنده های محل؟ سهولت خب بسیار زیاد میشه هم برای باشنده از این محل میشه هم برای کسایی که از این را عبور مرور میکنن برای همگی سهولت زیاد میشه. یعنی چند وقت پیش که پروژه شروع نشده بود بله اینجا سرک معیاری داشتین شما یا نه؟ نه نداشتین دیگه منطقه. یعنی این سرک بیخی نو است دیگه. این سرک بیخی نو است. یعنی نو شروع شده ان نو شروع شده تازه نو شروع شده. یعنی فعلا که ما میبینیم یک سرک بسیار خرد در این گوشه این سرک که ما شما استاد هستیم یک سرک بسیار خرد است برای مردم اکتفا نمیکنه دیگه. نه برای مردم اکتفا نمیکنه این سرک. یعنی سهولت میشه. سهولت میشه. فقط یک اخیرین پیامتان میشنم. چی پیام داری بیننده های ما که فعلا شما رو میبینن؟ پیام همی است که وطندارا دست به دست هم بتیم و این وطن بخیر جور کنیم تا که وطن ما بخیر آباد شود و از وطن جای دیگر نریم. اینمی پیام است که پیام خاصی نداره. تشکر بخیر. سلامت باشین. درنو لیدونکو تاسو زموږ دغه ورور خبرې واورېدلې فعلا درنو لیدونکو زه چې کوم ځای کې ولاړ یم او تاسو کومه منظره ګورئ د کابل یوه ډېره ښایسته منظره له دې ځای څخه لیدل کېږي. تاسو د کابل هره سیمه لکه د خپل د لاس ورغوي په شان باندې کتلی شئ او هره سیمه تاسو ډېره په روښانه شکل باندې کتلی شئ. کوم ځای کې چې زه ولاړ یم په تېر کې دلته ځینې کورونه تقریبا 2 متره وړاندې دلته کورونه او دغه سیمه چې زه پکې ولاړ یم دلته ادیره موجوده وه او هغه ادیره هم ډېره په نقشه کې تللې ده چې اوس دغه دی سرک پکې جوړ شوی دی او له خیره سره زموږ دغه ورونه پکې عملا کار کوي. د دې سیمې اوسېدونکي هم که وګورو دلته شاوخوا چې څوک اوسېږي دوی هم راځي وخت ناوخت له دې کار څخه لیدنه کوي. دلته یو ورور ولاړ دی
زه ورځم له ده سره هم یو څو خبرې کوم او د دوی نظر هم راخلم ځکه دوی نو د دې سیمې اوسیدونکي دي او دوی د دې سړک په ارزښت باندې ډېر ښه پوهېږي چې دغه سړک جوړېدل د دوی لپاره څومره ارزښتمن و. السلام علیکم. سلام علیکم بیادر خوب خوب هستی هستید؟ بیادر؟ شبتان خوب است؟ بخیر هستید؟ منظور قراریست. تشکر بخیر. نامه کی تام بیادر؟ عبدالضمیر هستم. عبدالضمیر باشنده می محل هستین؟ هزار بغل؟ باشنده هزار بغل هستم بله. خب مصروف چی کار هستی؟ مصروف این سنگ هستم، سنگ از دم گلیدر جمع میکنم پود میکنم. خب یعنی این سنگایی که از ماشینا از اونجا انتقال میده شما جمع میش میکنید؟ موتورا میره با زیر گلیدر میکنه، سنگ از سرک نمیمونه، از چی گوشه میکنه. یعنی یا دیگه به این سنگ نیاز نداره، شما میتونید استفاده کنید. استفاده میکنیم از این سنگا یا باز چی سرک استفاده نمیکنن با پر کردن سرک. خب شما خانه تان در این نقشه رفته یعنی؟ نه خانه ما نرفته، قبرستانی ما رفته. قبرستانی رفته. هم فعلا که اینجا موجود ساد هستیم، اینجا قبرستانی بود و پایین زیر سرک هم قبرستانی بود. یعنی بسیار کلان بود دیگه قبرستانی. بسیار جا است. اون از موتر که ساد است میبینی تا این قسمت میبینی بسیار راست زد. یعنی کلش قبرستانی بود رفتن. چی فکر میکنید این قسم سرکی فعلا که تیر شده فایده را به این مردم خواهد رسوند؟ سرک چطور فایده نمیرسونه؟ هر چی سرک چی باشه برای مردم خوب است. سهولت است دیگه. سهولت است. یعنی بیشتر که اینجا مریض پیدا میشد سرک های بسیار خرد است، کلان نیست نه؟ سرک پخته نبود، سرک خامه است. سرک خامه موتر سرعت تیز نمیره. سرک پخته باشه عاجل یک جای میرسه. یعنی مشکل اگه پیش بیاد اگه زود میتونی رسیدگی کنی؟ رسیدگی سرک خوب است. سرک یک چیزی منفی است. بدون شک این خانه را کل مردم میرسه. به سمت شمال سرک وصل شده، برای کوتل خیرخانه میرفتیم دیر میرسیدیم، حالا که به این طرف بریم سرک دور شود 5 دقیقه راست. بسیار نزدیک میشه. نزدیک میشه. فعلا که میبینیم پشت سر ما که این خانه را میبینیم نصف نیمهش در چیز رفته دیگه، در سرک نفشه رفته، بازی دیگه کاملا در سرک رفته. اینجا مردم که زندگی میکردن اول که استملا صورت گرفت مردم چی میگفتن؟ عکس العملشون چی بود؟ والا هیچ کسی دیگه تو عکس عمل بد و خراب نشون ندادن. یعنی خوشحال بودن، راضی بودن. حالا اصلا که باز نقشه حکومت به خب مردم هم چی کدام میتونه؟ نقشه سرک خوب است. این مردمی که فعلا اینجا زندگی میکنن، شما که زندگی میکنین، خانه تان از خودتان است؟ خانه از خود ماست بله. خریدید؟ مربوط از بغل نه. ما از وقت از اینجا دیگه از بسیار وقتای پیش بین قبرستانی‌ها را می‌بینی، قبرستانی‌ها را که ما کشیدیم از 100 سال پیش بود که کسی نمی‌فهمید که کی است. خود مربوط به مردم بهش از همین قریه بود. از همین قریه بود. این طرفی که خانه جور شده این نوآباد هستند دیگه، در حکومت کرزی جور شده. نوآبادش میگن. خب بعضی مردم قوال چیزی داره اصلا؟ هیچ چیزی نداره. شاید تو با خبرم باشن نباشن این مردم هزار بغل از بسیار وقت پیش از اینجا قریه بود. این زیر که بود قطعات دولتی بود 315 میگفتی جرا. 315 دولتی بود. این در حکومت کرزی که آمد کرزی رئیس جمهور شد اینجا با 315 نمره شد و نقشه شد خانه جور شد. یا پیش از دولت نقشه کردی یا مردم عام؟ والا هم مردم عام نقشه کرد هم دولت ها. باز دیگه فروختنش یا خودشان استفاده کردن چطور؟ کیرا؟ یعنی زمینا را که نمره کردن؟ کسی فروختن، کسی خواه مرگی که گرفتن با مندازی واسه توانایی خود گرفتن یا فروختن یا جور کردن با خود. خب با مردم منطقی ما نشد. دیگه مردم از کلش. یعنی از جای دیگه آمدن؟ کلش از دیگه جاست. کلش از مر ولایت از دیگه. خب یعنی فعلا کسایی که از 100 سال پیش شما که گفتین ما 100 سال پیش اینجا مثلا آمدیم این قبرستانی ما بود یک ثبوت است نه؟ یا که ما نمیدونم یک 2 سال 3 سال میشه فوت کرد 120 سال فوت کرد. دیگه پدرش چقدر عمر تیر کرده، پدر کلان او چقدر عمر اینجا تیر کرده بود. بازی مردم که فعلا که ما شما استادشن دیگه خانه که جور شده یا نواست نوآبادش میگه. اینم قسمتی که میبینی اینم قبرستانی بود، از قبرستانی این طرف هم نوآباد از زیر سرک هم نوآباد است. اینجا گفتم خب بسیار قطعه کلان بود 315. خب بسیار بنام 315 که اینجا یاد میشه قطعه 315 بود. یعنی یک چیز ما متوجه شدم از گپایتان، یعنی زمینای دولتی بود مربوط به دولت شد و عمل منفعه شد دیگه. زمین دولتی نه، زمین از ما مردم بود اینجا کشت و کار میکردن. 315 که میگوید قطعه 315 قطعه 315 نه ایرا در وقت ورسا که اومد قطعه جور کردن. پیش از وقت ورسا اینجا للمی گندم و گپا میکاشتن پدر کلانای ما. یعنی تو چی میگی که مثلا به نظرت همیز زمینا که فعلا تو
میگه که مثلا ما 120 سال یا 100 سال پیش مثلا این زندگی زمینای ما بود باز غصب شد و این مردم یعنی گرفتن. بله از شما بود از ما مردم است. دا حکومت و کادستان حواله، و تشکیل حواله، قواله هر چیزی دارن. این مردم به زور گرفتن. خودم اون وقت حکومت کرده ای گپاق یکم زورمند و گپا چی گپا چون یعنی شد. خب فعلا یعنی در اون زمان دیگه این قصه صورت گرفت. دم اول حکومت کرده همه اول حکومت کرده ای سایه چون شد. فعلا که امارت اسلامی اومده شما تقاضای چیز کردین که مثلا این زمین ها از ما بود، قواله داریم، اسناد داریم؟ والا از ری سفیدا و وکیل صاحب ما در جریان کار است که باش چی نتیجه میده. صحیح دیگه، خدا کنه که همین حقش به حقدار سپرده شود دیگه. حق به حقدار سپرده شود. ما میخواهیم، ما میخواهان هستیم. چون که باشید. فعلا که دمی پروژه را که میبینیم، همین کارا را که میبینیم، هر کسی که به خیر این مملکت یک وطن سنگ کار میکند ما خوشدارش هستیم. خوشدار امارت اسلامی هستیم که از کارش، از سرک سازی و از گپاش ما راضی هستیم. زنده باشی. سلامت باشید. تشکر. بخیر باشید. باشید. درنو لیدونکو تاسو دغه ورور خبرې واورېدلې. دغه سیمې چې اوس تاسو ګورئ لاندې هزاره بغل پورې پورته نوآباد، دې خواته هم مدیره، د خواته سیمه هم دغه شان نوآباد، د غصب موضوعات دلته موجود دي او نور موضوعات هم شته ده. د چور خبرې هم دغه ورور وکړلې چې دلته چور هم شوی ده. خو موږ دا هیله لرو چې هغه څه چې دلته تر سره شوي دي بیرته وڅېړل شي او حقدار ته وسپارل شي. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه چې د هزاره بغل سرک ته مو ځانګړې کړې وه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زمین الحق له خپل همکار سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شي.